پښتونخوا باندې داسې اپریشن را روان دی چې ستاسو به نسل ختم شي نسل صحیح د پوځ د ظلمونو د راز د افشا په سزا یې خپل پوځي ووژه. پاکستان له اختر وروسته هیڅ پښتون نه پرېږدي. نو لیدونکو ټول جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. پر ټولنیزو شبکو دغه پاکستاني پوځي د مړینې دغه کې سپور شوی دی او یو شمېر باخبره ادرسونو او سرچینو ادعا کړې چې نوموړي د پاکستاني استخباراتو لخوا د هغوی د راز افشا کولو په جرم وژل شوی دی. دا پوځي چې تازه د پاکستان پوځ له لیکو جلا شوی و په یو ویډیو کې اعتراف کړی و چې په جوماتونو کې چاودنې د پاکستان پوځ کوي او ګڼ شمېر پښتانه یې په چاپو کې وژلي دي. خپل یو پوځي ما او پوځیتوب مې پرېښود وردي مې پرېښوده دې وجې مې پرېښوده چې د یو پوځي اډر به راتلو د یو افسر اډر به راتلو لاړ شه پلان کې کس اوچت کا د شپې 2 بجې به مونږ چاپه وواله شپې 2 بجې به مونږ چاپه وواله بچو به هم ژړل بچو به هم ژړل ښځې به هم ژړل مونږ به سړی اوچت کړو 12 کسه مې په خپله وچ دا سر مې دی لاړ 12 کسه مې په خپله وجلي صحیح ده په خپله مې وجلي ښځې به هم ژړل بچو به هم ژړل روچت به مې را به مې او مړ به مې هغوی به دا انتظار کوي چې زمونږ د پلار به راشي یا به زمونږ د خاوند راشي او له مونږ وژلي دي پښتنو اتفاق وکړئ د روژې نه بعد در باندې اپریشن را روان دی چې نسل به هم ختم شي صحیح ده په بلوچستان بخیر په پښتونخوا باندې داسې اپریشن را روان دی چې ستاسو به نسل ختم شي نسل صحیح ده دا په جوماتونو کې دا د ماکي دا د ټرین حملې دا چا وکړي دا مونږ په خپله وکړي صحیح ده ما نن استعفا ورکړه کېدای شي زما ژوند کمي ما نن استعفا ورکړه ودرېږئ نه قسم په خدای پښتنو دا سیاستدان دا مولانا دا ملولي دا عمران خان تاسو څوک هم نه بچ لاړې غرق شوې روژې نه بعد در باندې هغه اپریشن دی ما په خپله پرېښود 12 کسه مې